السلام علیکم د پی ټی وی بولان پښتو خبرونو سره زه یم الیاس کاکړ. لومړی نن د خاص خبرونو سره ټکي. د قومي اسمبلی د سکرټریټ شیډول په روناکي به د پاکستان د وزیر اعظم ټاکنه د اتوار په ورځ ترسره کیږي. الیکشن کمیشن د صدارتي چوند دپاره شیډول جاری کړی. د صدارتي چوند دپاره به ووټینګ په نام مارچ کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی د چوند حمل مکمل سو. د سنی احتیاط کونسل ملاتړ شوي علي امین ګنډپور وزیر اعلی چوند سو. په بلوچستان اسمبلی کې به هیوان د لارښود چوند سبا کیږي. د هیوان د لارښود دپاره د ټاکنې کاغذونه نن تر 5 بجو پورې جمع کړل سو. او اوس د خبرونو تفصیل. د قومي اسمبلی د سکرټریټ شیډول په روناکي به د پاکستان د وزیر اعظم ټاکنه د اتوار په ورځ ترسره کیږي. د ایوان د مشر ټاکنه په ډیویژن له لارې ترسره کیږي. د ټاکنې لپاره به کاغذان د هفتې د ورځې تر 2 بجو پورې جمع شوي او د پلټنې چارې به پر 3 بجې ترسره کیږي. الیکشن کمیشن د صدارتي چوند دپاره شیډول جاری کړی. د صدارتي چوند دپاره به ووټینګ په 9 مارچ کیږي. د ټاکنې کاغذان تر سبا غرمه 12 بجې پورې جمع کول کېدای شي. ریټرنینګ افسران به تر 4 مارچ د ټاکنې د کاغذانو پلټنه کوي. د امیدوارانو حتمي فهرست په 15 مارچ کیږي. د صدارتي چوند دپاره په پولینګ کې د سهار 10 بجې څخه تر ماسپښین تر 4 بجو پورې وي. په خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی د چوند حمل مکمل سو. د سنی احتیاط کونسل ملاتړ شوي علي امین ګنډپور وزیر اعلی چوند سو. نوي چوند شوي د هیوان لارښود علي امین ګنډپور نیوي ووټونه ترلاسه کړل. د اپوزیشن ملاتړ ډاکټر هباد الله 14 ووټونه ترلاسه کړل. په بلوچستان اسمبلی کې به هیوان د لارښود چوند سبا کیږي. د هیوان د لارښود دپاره د ټاکنې کاغذونه نن تر 5 بجو پورې جمع کړل سو. د هیوان د لارښود دپاره دویم لوی جماعت مسلم لیگ نون تر ټولو زیات د اسمبلی د غړو جماعت پیپلز پارټي امیدوار ملاتړ اعلان کړی دی. د مسلم لیگ نون او یم کی یم ترمیان لوزنامه وسوه. د لوزنامې لاندې به بلدیاتي نظام ښه جوړولو دپاره آئیني ترمیمونه ترجیح وي. یم کی یم به د سپیکر او وزیر اعظم دپاره او مسلم لیگ ته ووټ ورکوي. د یم کی یم له خوا مصطفی کمال فاروق ستار او خواجه هزار لاسن لاسلیک وکړي. د مسلم لیگ نون له خوا څخه حسن اقبال خواجه صدرفیق او رانا ثناءالله لاسلیک وکړي. د بلوچستان اسمبلی د هیوان نوي لارښود دپاره یوازې د پیپلز ګوند د میر سرفراز بګټي کاغذان تر ټاکلي وخت پورې جمع سو. نوي چوند شوي سپیکر عبدالخالق اسکزي ورسنیزه د معلوماتو کې وویل چې د هیوان د لارښود دپاره 4 کاغذان جمع شوي دي. 4 سره کاغذان د میر سرفراز بګټي دي. د ماښام 5 بجو ټاکلي وخت پورې د بل کوم امیدوار درخواست نه دی جمع کړی. د الیکشن کمیشن د اعلان مطابق د بلوچستان څخه خالي شوي د سینیټ د 3 نشستونو د چوند دپاره په پولینګ په 14 مارچ کیږي. ذکر شوي نشستونه د سرفراز احمد بګټي، پرنس حامد عمر حمدزی او مولانا عبدالغفور حیدري د مستعفي کېدلو له کبله خالي شوي وو. د سینیټ د چوند دپاره صوبایي الیکشن کمیشنر بلوچستان محمد فرید افریدي ریټرنینګ افیسر ټاکل شوی دی. د شیډول مطابق د ریټرنینګ افیسر لخوا په لومړي مارچ کې پبلک نوټس جاری کړل شوی دی. د امیدوارانو لخوا د ټاکنې کاغذان به 2 او 3 مارچ سهار تر 8:30 بجو څخه تر ماسپښین 4:30 بجو پورې جمع کیږي. د شیډول مطابق د ټاکلو
امیدوارانو د نومو فهرست په 3 مارچ جاری کیږي. د کاغذانو د پلټنې آخري نیټه 5 مارچ دی او د اپیلونو وروستو نیټه 9 مارچ دی. د ټریبیونل د اپیلونو اوریدل آخري 9 نیټه مارچ او په هم دغه کې ورځ به نظرثاني سوي. فهرستونه جاری کیږي. د کاغذانو بیرته اخیستلو وروسته نیټه 10 مارچ دی. پولینګ به په 14 مارچ سهار 9 بجې تر ماسپښین 4 بجو پورې دوام لري. پولینګ په بلوچستان اسمبلی کې کیږي. په بلوچستان اسمبلی کې اوس د هیوان د لارښود د چون په برخه پاته ده. په اسمبلی کې د هیوان د نوي لارښود چون په 2 مارچ کیږي. د پیپلز ګوند لخوا میر سرفراز بګټي د وزیر اعلی د پاره ټاکل شوی دی. نورحال وقار احمد په دې ریپورت کې راکوي. بلوچستان اسمبلی 2 مارچ کو نیا قائد ایوان منتخب کرے گی. منتخب قائد ایوان بلوچستان کا 20واں وزیر اعلیٰ ہوگا. اسمبلی رولز 15 کے سب کلاز 1 کے تحت عام انتخابات کے بعد اسمبلی کی حلف برداری اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد بنا کسی کارروائی یا بحث کے ایوان نے کسی ایک رکن کو قائد ایوان یا وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کرنا ہوتا ہے. بلوچستان اسمبلی رولز اینڈ ریگولیشنز چیپٹر 4 کے کلاس 15 سے 19 میں لیڈر آف دا ہاؤس یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا طریقہ واضح ہے. قواعد کے تحت قائد ایوان کے انتخاب کے دن سے 1 روز پہلے کوئی بھی رکن کسی دوسرے رکن کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر سکتا ہے. نامزد رکن کے کاغذات شیڈول 5 کے تحت سیکریٹری اسمبلی کو جمع کرائے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ رول 2 اور 15 کے تحت کاغذات کے مسترد یا منظور ہونے کے بعد اسپیکر نے شیڈول 6 کے تحت انتخاب کرانا ہوتا ہے. انتخاب کے بعد گورنر کو اسپیکر کی طرف سے کلاس 19 کے تحت وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے آگاہ کیا جاتا ہے. وقار احمد PTV نیوز کوئٹہ. میر سرفراز بګټي به د بلوچستان شلم وزیر اعلی چون سي. د کورنۍ چارو پخوانی صوبایي وزیر، د کورنۍ چارو نگران او وفاقي وزیر او په سینټ کې د بلوچستان نمائندګي کوونکی میر سرفراز بګټي په اګله د کوټ څخه اسرار احمد په دې ریپورت کې نور حال راکوي. میر سرفراز بگٹی سابق وزیر داخلہ بلوچستان نے الیکشن 2024 پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر لڑا اور PB10 ڈیرہ بگٹی سے منتخب ہو کر 29 فروری کو اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھایا. 2013 کے عام انتخابات میں ڈیرہ بگٹی سے ہی آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا. PMLN میں شمولیت اختیار کی اور پہلی مرتبہ رکن بلوچستان اسمبلی بنے. اسمبلی رکنیت ملنے کے بعد 14 اکتوبر 2013 کو وزیر داخلہ بلوچستان کا حلف لیا اور 5 سال وزیر داخلہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کی. بحیثیت وزیر داخلہ بلوچستان لیویز فورس کو صوبے میں سیاسی اثر رسوخ سے نکالنے اور جدید خطوط پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا. میر سرفراز ایوان بالا میں بھی بلوچستان کی نمائندگی کرتے رہے. بحیثیت سینیٹر ایوان بالا کے فلور پر ہمیشہ بلوچستان کی ایشوز پر انتہائی توانا آواز ثابت ہوئے. میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح انفیکٹ ہمارے والد کے دوست رہے ہیں. ہمارے لیے تو والد کی جگہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے پرپوز کیا. اگست 2023 میں سرفراز بگٹی نگران وفاقی کابینہ کا حصہ بنے اور کیئر ٹیکر وفاقی وزیر داخلہ کے طور پر فرائض انجام دیتے رہے. 15 دسمبر 2023 کو نگران وفاقی وزیر داخلہ کے منصب سے مستعفی ہوئے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کر کے عام انتخابات میں حصہ لیا. 2 ٹھوک بے باک اور واضح موقف رکھنے والے میر سرفراز بگٹی صوبائی اسمبلی اور سینٹ پلیٹ فارم سے ہمیشہ ملک دشمنوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں. اسرار احمد PTV نیوز کوئٹہ. د ټاکل شوي وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي د کمیشنر کا ډیپټي کمشنر ګوادر میر سرفراز بګټي په ګوادر کې د باران د هوبو په حق له صورتحال خبر کړی. میر سرفراز بګټي وویل چې د ګوادر د استوګنې د سیمو څخه د په سمدستي ډول د هوبو ایستل باوري وګرځوي. ټولې وسلې دي په کار راوستل سي. د دې ستونزې سمدستي هواري دي وکړل سي. هغه وویل چې ژر به د ګوادر ښار دوره کوم. وسیلاب زپول ته د ودانۍ او مرستو په لړ کې د پاک فوج FC بلوچستان او سیول انتظامیې لخوا په جیوني ګوادر او سور بندر کې د مرستو چارې روانې دي. وسیلاب زپول ته د روغتیا په لړ کې د بنیادي اسانتیاو ورکولو په لړ کې د پاک فوج ډاکټران په زړه پورې چارې ترسره کوي. د ډاکټرانو ډله په ګوادر، سوربند او جیوني په بیلابیلو سیمو کې پری میډیکل کیمپونه ترسره کوي. په میډیکل کیمپونو کې له سیلاب څخه ځپل شوو تر 1200 زیات ناروغانو درملنه او مفتي دوایانې ورکول شوي دي. د تګ راتګ له لارو او مواصلاتو د کالبوت په ځای کولو چارې پر هنګامي بنیادونو باندې روانې دي. د اوبو ایستلو لپاره د پاک فوج او سیول انتظامي ډلې پوره هڅې ترسره کوي. پر دې سربیره پاک فوج د ګوادر ضلع و 680 کورنیو ته تر 60 ټنه زیات راشن وروویشلی دي او سیلاب ځپلو کسانو خوندي ځایونو ته رسول کیږي. د FC او پاک فوج چارې د ولس لخوا ستایل شوي دي.
د پاک بیرې لخوا د اوسنیو زورورو طوفاني بارانونو له کبله په ګوادر د ځپل سوو خلکو مرستې چارې روانې دي. د پاک بیرې ځوانان د ځایي انتظامیې په ملتیا د ښار په بېلابېلو سیمو کې له کورونو او کوڅو څخه د اوبو ایستلو چارې ترسره کوي. د پاک بیریا کشتیاني لمبوزن او میډیکل ډلې د هر ډول چاپیریال تر له تېرولو دپاره چمتو دي. ځوانان د سیول انتظامیې په ملتیا د تګ راتګ له لارو سیمو نه چارې ترسره کوي چې مرستیالي چارې به له خنډه او ځنډه ورسیږي. د پاک بیریا ډلې د ګوادر په بېلابېلو سیمو کې وځپل سوو ته د خوراک او شاک په څنګ کې راشن هم ورکوي. د راشن ویشلو سره ځایي سیلاب ځپلو ته د روغتیا ساتنې مرستې هم ورکول کیږي او په دې لړ کې د روغتیا ډلې په میډیکل کیمپونو کې وځایي خلکو ته درملنه او مفت توګه دوايانې ورکوي. د طوفاني بارانونو څخه د بلوچستان په بېلابېلو ځپل سوو ضلعو کې د حکومتي ګامونو په رڼا کې انتظامیې د مرستې کارونه روان ساتلي دي. ضلعي انتظامیې اف سي بلوچستان ګوادر ډیولپمنټ اتارټي د نورو ادارو په ملتیا د ښار آبادي څخه د اوبو د ایستلو لپاره چمتو دي. د نورو معلوماتو لپاره د سرفراز شیخ رپورٹ. मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात कुर्रार्स के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। बलूचिस्तान भर में हालिया तूफानी बारिशों के तसलसल ने इंसानी बका के लिए पेचीदा मसाइल को जन्म दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज है। तमाम सरकारी नीम सरकारी तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। खारान में कच्चे मकानात मुनहदम होने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि गवादर, तुरबत, गडानी और दिगर साहली इलाकों में 72 घंटों से जारी रहने वाली बारिशों ने शहरी आबादी को बुरी तरह मुतासिर किया है। पशीन किला अब्दुल्ला, हरनाई किला सैफुल्ला, कोहलू, नौकुंडी, पंजगूर में भी तूफानी बारिशों का सिलसिला थम न सका। नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल है। बारखान, जोब और सीबी में भी गरज चमक के साथ बारिशें जारी हैं। सिलाबी रेले से मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से आमदोरफ्त का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। गवादर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल में पाक फौज, FC बलूचिस्तान, जिला इंतजामिया, GDA और PDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मौसमी तग़य्युरात के पेश नज़र तैयार फसलों को नुकसान पहुँचा है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की रेंज इमरजेंसी रिस्पांस टीमें शहर में नकासी आब के लिए कोशा हैं। इंतजामिया की जानिब से टैंकर्स और पंपिंग मशीनें ड्रेनेज सिस्टम की बहाली में मसरूफ हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بېلابېلو سیمو د موسم حال او موږ سره کړې اجازت د خدای په امان.